الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. در شریف وائے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك سلم وصل عليك. ستاسو دوران دے قرآن کریم یو آیت مبارک مولستو دیکھ اللہ تبارک و تعالی دا کافرانو دا آغی مضموم و دا ناکارو ارادو بیان کئی چکہ میں ارادی داغی دا اللہ دا دن خلاف کے موجود دی اور سر اللہ مسلمانانو تا دا تسلی خبر کئی چدا کفار ارسمر حربے دا دن خلاف کے استعمال کی دا غطول حربے با ناکام وی او دا اللہ چکم ارادہ دا شاید تکمیل دا دن دے اتمام دا دن دے دا بہر صورت کی اللہ پاک پائے تکمیل ترسی. دا دیر زمانے نے چوالے آدم علیہ السلام نپس سمر انبیاء تیر شوی دی نوح علیہ السلام پوری تردہ ٹیمہ پوری خلق طول پا دن بانے متفقو دا اللہ پا وحدانیت بانے متفقو. دا نوح علیہ السلام دا زمانے نا پس اختلاف شروع شوه دے کان الناس امتا واحدا دا طول خلق پیو دن باندیو. دا نوح علیہ السلام دا زمانے نا دا حق و دا باطل ترمنز مقابلہ شروع دا او دا بدا قیامت پوری بئی چا دا حق و دا باطل ترمن بمقابلہ بھی عارضی وقت ربا کل مسلمان تشکست مرادی نامرادی بمرادی ہو عاقبت و انجام بال اللہ دا مسلمانانو نصیب کئی. یہود و نصارا داد اسلام دشمنان دی دا دین محمدی دشمنان دی دا دین دا کمزوری کولو دا پارا یہود و نصارا ہمیشہ دا پارا اخبالی نامو منصوبی استعمالی چکم طریقہ باندے با دے اسلام کمزوری راشی اسلام با کمزور راشی او داغی خلق سر وقت پا وقت باندے مسلمانانو مقابلی شوی دی جہادون شوی دی سره د دې چې مسلمانانو سره اسباب د جنگ نو
اسباب د جهاد نو کز ونو هغه هم په نش باندې حساب و په تشه لاسو باندې الله مسلمانانو ته فتح او کامیابي ورکړې ده او بیا به هم انشاءالله پاک چې دی الله ورکوي. جنگ بدر کې کفار تقریباً ای تعداد زرو ته قریب و او مسلمانان 314 کسانو څه د یوشتو د شمېر تورې وي او د شمېر څو اسونه و بلې غاړې ته کفري طاقت انتهایي ظاهري لحاظ سره ډېر قوت والو او د مسلمانانو د کفارو ترمنځ میدان بدر کې مقابله وشوه. هغه بې سر و سامانو مسلمانانو ته الله په هغې جنګ کې کامیابي ورکړه او یا کسان د قریشو صنادید د هغې مشران سرداران هغه مردار شو او یا کسان د مسلمانانو په قید کې رالل او مسلمانانو قیدیان کړل. دغه رنګ نورو موقعو کې هم د په جنګ احزاب کې 10,000 مشرکان هغې راجمع شوي وو د مختلفو قبیلو نه او هغې خپل پوره طاقت مسلمانانو ته ښوولی و. مدینه منوره کې مسلمانانو غربت هم او اسلحې هم نه وې او ډېر منافقین هم مدینه منوره کې موجود وو. الله د کافرو هغه زور او طاقت الله د هوا په ذریعه باندې الله سیلی راوسته او د هغې سیلای په ذریعه باندې الله د هغې خیمې اړولې کړې. ای چې ځان نه د کوم خوراک انتظام کړی و کټوۍ وغورځېدې او ډېر په بدترین شکست سره دا خلک د مدینې منورې نه واپس شو. ډېرې موقعې دي داسې چې په هغې کې الله پاک مسلمانانو ته فتح او کامیابي ورکړې ده. اوس دې وخت کې بیا هم د کافرانو هغه عزایم دي هغه ارادې دي چې په مختلفو طریقو سره هغه ذرایع استعمالوي. نن د انتخاباتو دور دی، انتخابات را روان دي، بیا هم د حق او د باطل ترمنځ مقابله ده او دا مقابله د حق او د باطل مقابله ده. که په دې ملک کې مختلفې سیاسي پارټۍ موجود دي او دغه سیاسي پارټۍ څومره چې دي د هغې د موږ ورته مسلمانان وایو مسلمانان دي، العیاذ بالله موږ ورته مشرکان نه وایو، کافر ورته نه وایو، یهود ورته نه وایو، نصارا ورته نه وایو، خدا ورته یقینا وایو چې هغې د دغې خلکو ملګرتیا کوي، د هغې خلکو مرسته کوي او د هغې هغه نظام د هغې هغه قانون دې ته بهتر او غوره دی. بلې غاړې ته د دغې باطلو قوتونو مقابله کې د مسلمانانو یو جماعت ته چې هغه د جمعیت العلماء اسلام جماعت دی، هغې د دغې انتخابي میدان کې د دغې خلقو مخالفت کې د هغې مقابله کوي. خدا مقابله زمونږ د ټولو ذمہواري ده چې زمونږ نه په دې میدان کې څه کېږي، هر قسم تعاون کېږي، د هغې نه به موږ مخ نه اړوو. که زمونږ د کومو ملګرو ووټ جوړ وي هغه خپل ووټ استعمال کوي د جمعیت په حق کې، د کتاب په حق کې. که د چا خپل ووټ نه وي
په خپلو والدینو باندې، په خپلو رشته دارو باندې، په خپلو دوستانو باندې زور ولګوئ او په دې مجبوره کوي چې دا وردي کتاب ته ورکړي او د جمعیت العلماء اسلام ملګرتیا وکړي، مرسته وکړي چې الله پاک په دې ملک کې اسلامي نظام راولي. او دا تاسو یقین وساتئ کم وخت نه دا ملک آزاد شوی دی او تر دې وخته پورې یعنې په دې ملک کې د اسلام دپاره هېڅ قسم خدمت ونه شو. او کم خلک چې د اسلام او د دین خدمت کوي نو په دې ملک کې د هغې خلکو برپور مخالفت کیږي، په جلسو کې، جلوسونو کې، په اخباراتو کې، په مختلفو طریقو سره د علماء حق مخالفت کیږي او دا غواړي چې علما دې میدان نه بهر شي. الحمدلله جمعیت العلماء اسلام داسې یو طاقت دی چې دا د واپس کېدو طاقت نه دی او دی په هر میدان کې قربانۍ ته تیار دي. که تاسو د خپلو اسلافو د خپلو مشرانو تاریخ وکتو نو تاسو ته به د هغې نه اندازه ولګي چې د دې جماعت بنیاد څومره مضبوط دی او د دې جماعت بنیاد دا په للهیت باندې دی، بل مقصد او غرض نشته سوا له دې نه چې په دې ملک کې دی د الله نظام راشي. کم د انګریز چې کوم ګنده نظام دی دغه نظام دی د دې ملک نه ختم شي او د مسلمانانو چې کوم جایز حقوق دي هغه حقوق د مسلمانانو ته میلاو شي. کوم مظالم چې نن په ملک کې شروع دي د دغې مظالمو د دفاع وشي او د هغې ظالمانو د اصلاح وشي. دا د جمعیت العلماء اسلام دستور دی، دا منشور دی. په دغې مقصد باندې علما په دې ملک انتخاباتو کې حصې اخلي. خلک اعتراضونه کوي یاره دا علما اسلام نه غواړي، دی اسلام آباد غواړي. چونکې د ملکي نظام داسې دی چې څه کېږي نو هغه هم د اسلام آباد نه کېږي. تاسو پورې علما اسلام آباد ته نه دي رسېدلي نو هغې پورې علما په خپل مقصد کې نشه کامیابېدی. علما اسلام آباد نه غواړي او علما د اسلام غواړي. د اسلام دپاره علما جهد کوي. موږ د تمامې دنیا د ملک مسلمانانو ته دا اپیل کوو چې تاسو په دې علماو یو ځلې ازمایش وکئ. د دې ملک د اقتدار د ملک د واګي دا د علماو په لاس کې ورکئ نو که دې علماو په دې ملک کې د اسلام دپاره کار ونه کړو، د مسلمانانو حقونه پوره نه کړل او د ملک باشندگانو ته حقونه ورنه کړل، بیا تاسو تر قیامته پورې ملا له ووټ ورنه کوي او یو جماعت ته ووټ ورنه کوي. او کم از کم د ازمایش دپاره د امتحان دپاره دی دا ملک یو ځلې د اقتدار د علماو په لاس کې ورکړي او بیا د دې د خپل ژوند مزه وګوري، د خپل معیشت حالات ته وګوري، د په ملک کې د امن و امان وګوري چې په دې ملک کې د مسلمانانو معیشت څنګه وي او څرنګه به امن امان وي. بهر لحاظ دا موقع خو موږ د مراقبې موقع ده او دا موږ هم عبادت ګڼو. ګورې په جمعیت کې حصه اخیستل دا یو جهاد دی. موږ یې په یو ښه نیت باندې او په یو ښه اراده باندې د دغې جماعت حمایت او ملګرتیا کوو او د دې خدمت موږ د خپل ځان یو فریضه ګڼو او د خپل عبادت یې وسیله ګڼو او موږ د دې ملک د خیرخواهۍ دپاره چونکې دا ملک زموږ د علماو د مشرانو د وینو یو بدل دی او د دې ملک وجود چې راغلی دی دا د علماو په قربانو باندې راغلی. د شیخ الهند رحمت الله علیه، محمود الحسن احمد مدني رحمت الله علیه او دارنګه د شاه نور شاه کشمیری رحمت الله علیه،
د مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه، د مولانا عبدالحق طیب رحمت الله علیه، د مولانا غلام اوس هزاری رحمت الله علیه. دا د دغې اکابرینو هغه قربانۍ دي او د هغې جدوجهد چې د عمل په وجود کې راغلی دی او د انګریز نه یې په ډېر زور سره او په ډېرې غټې قربانۍ سره آزاد کړی دی. الله دې دا ملک همیشه دپاره آباد و شاداب لري او الله دې د ملک تحفظ وکړي او الله دې په دې انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام څومره نمایندګان ولاړ دي هغه په لویه سطح دي یا په وړه سطح دي، الله دې ټولو ته کامیابي ورکړي. الله دې ملک ته یو صحیح قیادت ورکړي. صلی الله تعالی علیه